وی چې کوم انسان د جمعې په ورځ باندې په ما باندې اتیا فیری درود وایي، اتیا فیری په ما باندې درود وایي، الله تبارک وتعالی به د اتیاو کالو ګناهونه معاف کړي. حدیث مبارک کې راځي چې د جمعې په ورځ باندې په نبی علیه السلام اتیا فیری درود وایي نو الله تبارک وتعالی به د اتیاو کالو ګناهونه معاف کړي. دا شان ته چې کله چېرته په مقبره باندې تېرېږئ نو هم درود وایئ. حسن بصري رحمه الله لره یو زنانه راله، د هغې پیغله لور مړه وه، ځوانه جانه لور یې مړه وه. حسن بصري رحمه الله ته دې زنانه وویل وی ماله داسې څه عمل راکړه چې زه د خپله لور په خوب کې وینم چې دا په څه حالت کې ده. حسن بصري رحمه الله هغې ته څه کلمات وښودل، دا ووایه تا ته په خوب کې هغه راشي. یو څو ورځې پس دا زنانه راله او حسن بصري رحمه الله ته وفرمایل وی ما خپله لور ولیدله په خوب کې، خو په ډېر بد حالت کې مې ولیده. د هغې په بدن باندې د تانبې جامې پرتې دي، کپړې د تانبې دي، د اوسپنې د تانبې، او په غاړه کې د اور توپ پروت دی او په خپو کې د اور بیړۍ غټې غټې پرتې دي. په دې حالت کې مې خپله لور ولیدله. حسن بصري رحمه الله چې د هغې دا خوب واورېدو نو افسوس یې وکړو، خو ډېر ناکاره خوب دی. هغه زنانه هم په ژړا باندې واپس لاړه. څه ورځې تېرېدې، حسن بصري رحمه الله هم دکه جینۍ په خوب کې ولیدله، په خپله یې ولیدله. یو جینۍ د خوب کښېني چې په سر باندې د سرو زرو تاج پروت دی او ډېره ښایسته خوشحالو کې ده. حسن بصري رحمه الله هغه ولیدله، دا زنانه ورته وایي، هغه جینۍ ورته وایي وایي زه دې وپېژندلم. حسن بصري رحمه الله ورته وفرمیل نه زه خو دې نه پېژنم، وایي زه د هغې ښځې لور یم چې کومه ورځ کې تا له مخکې راغلې وه او زه یې په خوب کې لیدلې یم، زه هغه جینۍ یم، د هغې هغه لور یم. حسن بصري رحمه الله ورته وفرمیل وایي دا څنګه ستا د اچانک حالت بدل شو؟ هغې خو په خوب کې داسې لیدلې وي چې په بدن دې د تانبې کپړې دي، په مرۍ کې دې توپ پروت دی، په خپو کې دې بیړۍ پرتې دي، او اوس د جنت په نعمتونو کې ناسته یې او په سر دې تاج پروت دی. دا څنګه اچانک حالت دې بدل شو؟